او اخلاق هم دغسې په اسلام کې شته. نو د ژوند په څانګو کې، د ژوند په امورو کې، د زندگی په مشکلاتو کې هیڅ شاخ او هیڅ شعبه او څانګه داسې نه ده چې اسلام دې احکام نه ورته بیان کړي. یا بني آدم قد انزلنا علیکم لباس. نن به یو څه بحث پر دا ټوکرانو باندې وکړو. لباس هم د زندگی او د ژوند بلکې د هغه بدن سره مشتې شی دی چې تر هغه نو محبوب الانسان ته نسته. یو شی دی چې هغه انسان خپل بدن دی، خپل جسم دی، خپل روح دی، دا تر هر چا محبوب دی انسان دی. یو خو هغه عقلي محبت دی. عقلي محبت زموږ د الله د رسول سره دی. یو طبعي محبت دی، خپل ځان هر چا ته ګران دی. یو پروپاګند چې نن سبا په معاشره کې په ټولنه کې روان دی هغه دا دی چې دا مولایانو و ملایانو موږ ته دا دین ډېر سخت کړي. په لباس کې دونه سختي نشته. لباس لباس دی، چې پتلون اغوستی، چې نیکر اغوستی، چې عربي کالي اغوستی، چې عجمي کالي اغوستی. لباس لباس دی، په دې کې څه مشکل شته؟ او دا غلطه مفکوره هم روانه ده چې انسان چې د شروع څخه پیدا سو لڅ او بربنډو. دا پروپاګاندا دی. اسلام د دغې عقیدې او د دغې مفکورې مخالفت کوي چې د لباس معامله، د کالی معامله، د جامع معامله په دین کې دونه اسانه نه ده. دا لباس خدای ما او تاثیر پر بدن اچولی دی، دا تاثیر لري. د نفسیات ماهرین، د ساينس ماهرین هم نن سبا دا ومنل چې دا لباس تاثیر لري. سپینې جامې چې اغوندي پر بدن باندې یو رقم اثر لري. تور ټوکر چې اغوندي پر بدن بل رقم اثر لري. سور ژړ ټوکر چې اغوندي پر بدن بل رقم اثر لري. اسلام 1400 کاله مخکې دا حکم کړی دی. نبی کریم علیه السلام فرمایي البسوا من ثيابكم البياض. ای زما امت ته کوم وسو توان وي، په طاقت وي، دا حکم وجوبي نه دی، دا فرض نه دی، دا استحبابي امر دی. البسوا، تر خپل وسو توانه کوشش کوئ چې سپینې جامې واغوندئ. فانها من خیر ثيابكم. سپینې جامې بهترینې جامې دي. نن د نفسیاتو ماهرین، اطباء او ډاکټران سره د ساينس پوهانو دا خبره چې وکړي په سپینې جامې کې د بدن نشو نما زیاته ده تر چا؟ تر توري او تر ژیړي او تر سپین. نو دا معمولی شی نه دی. امیر المؤمنین سیدنا حضرت عمر فاروق رضی الله عنه یو جبه واغوستل. جبه د جمعې لمونځ یې پکښې وکړي. د جمعې د لمانځه څخه چې فارغه سو کور ته راغی، جبه یې وکښل. ول دا نور نه اغوندم دا جبه. کورنۍ ورته ویل چې ولې امیر المؤمنین مشکل څه دی؟ ول په دې جبه کې ما ته خپل نفس غټ ښکاره سو. په دې جبه کې ما ته تکبر لویي ودرېدل. په دې کې ما ته عجب او نفس پسندي و. دا نور نه. او جبه یې وکښل، بیا نه ده اغوستې. نو معلومه شول چې لباس اثر لري. د فقیري لباس ځان ته اثر لري، د خاني لباس ځان ته اثر لري. نو دا خبره نه ده. لباس د الله عز وجل د نعمتونو څخه نعمت دی. حضرت آدم علیه السلام او حضرت حوا رضی الله عنها چې کله په جنت کې د ممنوعه درختې څخه خوراک وکړي، نو هغه نوراني لباس د جنت چې د دوی په تن و، د دوی عورتونه په پټ و، د شرم اندامونه یې په پټ و، هغه الله عز وجل جنیسته. فلما طفق فلما ينزع لباسهم، داسې الفاظ راځي چې کله د دوی څخه د جنت نوراني لباس وایستل سو، فطفقا يخصفان عليهما من ورق الشجره. نو دوی شروع سول په جنت کې چې درختې ولاړې وې، د هغه درختو پاڼو ته عملي ورولې، هغه یې پر خپلو اندامونو د شرم باندې مښولي چې عورتونه مو ښکاره نشي. نو لباس په جنت کې لسته. یا بني آدم، ای بني آدم، ای انسانانو، قد انزلنا علیکم لباسا. یقینا په تحقیق سره موږ راکښته کړی دی، راشوه کړی دی، علیکم پر تاسې باندې لباس انجامه. سوال به پرو چې بابا دا جامې، دا کالی، دا پټوانو، دا کوټونو، جراب، دا خو موږ ته معلومې دي چې د پنبې او د مالوچ څخه جوړېږي. او پنبه او مالوچ و ریشم، کرک و جیغوني و، دا وړې شان چې دي دا په مځکه کې پیدا کېږي. د دې جملې څه مقصد دی؟ قد انزلنا علیکم لباس. د انزال کلمه خو عموما په قرآن کریم کې هغه ځای استعمالېږي چې یو شی د لوړې خوا سره ځي. وانزلنا من السماء ماء طهورا.
الله عزوجل فرمایي موږ د اسمان له طرفه پاکې اوبه رانازلې کړي دي. اوبه چې د اسمان له طرفه وري هلته د انزلنا کلمه استعمالیږي. لیکن دا لباس و جامې خو ګرد پنبې ورڅه جوړې، پنبه خوارې په ناداري او ناوه کې کره کېږي. هغه په هلمند کې او هلمند په مځکې پر سر کېږي دا شی. نو دا یو سوال دی. جواب یې دا ورکړی دی چې اصل خبره دا ده پنبه خو په مځکه کې کره کېږي، لیکن دغه صنعت، دغه علم، دغه ښوونه چې د دې پنبې څخه به کالي څنګه جوړېږي، پر څه طریقه به جوړېږي، کمیس به څنګه جوړېږي، پایجامه به څنګه جوړېږي، پټو کوټ به څنګه جوړېږي، د دې خلقت او صنعت دغه ښوونه یې په لوح محفوظ کې لیکل شوې ده. حضرت داود علیه السلام چې زغري جوړولې الله عز وجل ورته وعلمناه صنعة لبوس. داود علیه السلام چې دا زغري جوړولې د مجاهدینو دپاره الله وایي دا موږ ور وښولې. داود علیه السلام د خپل طرفه دا شی نه دی کړی. نو دلته چې د انزلنا کلمه راغلې ده الله عز وجل فرمایي چې موږ لباس د اسمانه نازل کړی دی. د دې مطلب دا دی چې د دې لباس د وړیو، د پنبیو، د وجوغونو، د ورېښمو څخه چې دا لباس جوړېږي د دغه لباس د جوړښت فیصله چې په لوح محفوظ کې شوې ده د هغه فیصلې په خاطر یې د انزال کلمه وویل. دا یو جواب دی. دا جواب علامه زمخشري صاحب تفسیري کشاف کې ورکوي. لیکن یو بل خوندور جواب هم موږ لرو. هغه خوندور جواب داری چې اصل خبره دا ده هر هغه شی چې په ټولنه کې و انسانیت ته ډېر ګټور تمامیږي، کثیر المنفعت تمامیږي، ګټې ډېرې زیاتې وي، د داسې شانو تعبیر او بیان الله عز وجل په قرآن کې په انزال سره کوي. وانزلنا الحديد فيه بأس شديد. الله عز وجل فرمایي موږ وسپنه نازله کړې ده. وسپنه خو د مځکې په تل کې ده، نو وسپنه خو د اسمان څخه نه ده ورېدلې. د اوسپنې دپاره الله عز وجل په قرآن کې د انزلنا کلمه وویل. ولې؟ ځکه چې د اوسپنې ګټه زیاته ده، دا کثیر المنفعت شی دی او ډېر ګټور شی دی. نو الله عز وجل لباس په قرآن کې په اهمو نعمتو کې راوړی دی. یا بني آدم، ای انسانانو، قد انزلنا علیکم لباسا، موږ ستاسې دپاره لباس پیدا کړی دی. څه مطلب؟ ای انزلنا مطرا، موږ د اسمانه څه باران اورولی دی. ینبت القطن والکتان، دغه باران چې دی قطنه پنبه راشنه کوي، کاله کې راشنه کوي، کتان ټوکر، دغه رقم کتان، د دغه پنبې و کتان څخه بیا تاسې کالي جوړوي. نو اصل شی باران دی. په باران سره پنبه راشنه کېږي، د پنبې څخه موږ کالي جوړو. د څه شي دپاره دی لباس؟ یواري سوآتکم. الله عز وجل فرمایي دغه لباس ستاسې عورتونه پټوي. یواري سوآتکم، دغه لباس ستاسې عورتونه پټوي. د عورت پټول د انسان په فطرت اخښلې معامله ده. په جنت کې چې د آدم علیه السلام و حضرت حوا اناسته نوراني لباس شوه سو، دوی غیر اختیاري د درختو پاڼو ته ورمړه کړل او دا د خپل شرم د اندامونو پر ځایو باندې ولګولي چې د عورت پټول انسان نه زغمي. نن چپه تهذیب روان دی، نن چپه کلتور روان دی، دا کفري تهذیب دی، دا کفري تمدن دی. اسلام دا نه وایي چې بې ستري راسي. انسان د فطرت و د جوړه څه داسې راغلی دی چې د عورت په لڅولو خفه کېږي. یواري سوآتکم، سوآت د سوءة جمع ده. سوءه په عربي لغت کې هر هغه مقام ته وایي چې انسان یې په یادولو یا لڅولو شرمېږي، چې موږ تاسې د شرم اندامونه ورته وایو. اولنی مقصد د لباسو د ټوکرو د جامې دا دی چې زموږ ستاسې غلیظه اندامونه یا غلیظه عورتونه راپټي.